السلام علیکم او ستړي نشئ زه وکیل خان یم د امریکا نیویارک ایالت په جیکسن هایټ نومې سیمه کې یم او جیکسن هایټ مطلب دې علاقې ته وړوکې هندوستان او وړوکې بنګلادیش هم ویل کېږي پاس چې کوم ځای دی په دې خو ریلګاډي ځي راځئ چې په ټوله علاقه کې مو ګرځوم او سره زر هم درته وښیم سپین زر هم درته وښیم خو تاسو داسې راځئ زیاتره کوم خلک چې تاسو وینئ نو هغه به یا د هندوستان سره تعلق ساتي یا به د بنګلادیش سره تعلق ساتي کاروبارونه دا ګوره سموسې او بیکرۍ او دا چیزونه پکې خرڅېږي دې علاقې ته چې کوم دی نو وړوکې هندوستان یا لټل هندوستان هم ویل کېږي داسې لړ شو بره د ریلګاډي ټریک دی په دې باندې ریلګاډي ځي دا ډبل روټو ته وګورئ کیکونو ته وګورئ او سموسو ته وګورئ که نه نو داسې شی دی چیز سلایسز پیزې والا دکان دی نو راځئ چې لړ شو داسې ګیر چاپېره خلکو ته وګورئ تاسو ته به در ښکاري او خوندونه ترې واخلئ تره چې کوم دی نو تره خو په کرسۍ کې ناست دی ځان له بس اخلي داسې شی دا خو ډنډوکا دی ډنکن ډونټ دی دا پکې د کالو دکان دی آرټیفیشل جیولري د سرو زرو د سپینو زرو دکانونه هم دي کاکا زي ته پکې وګوره کاکا چې کوم دی زوی ماشاءالله چې کوم دی په سپینو جامو کې دی او دی خو ته ګوره زیاتره چې کوم خلک تاسو وینئ نو هغه د هند یا بنگلادیش سره تعلق ساتي اترځي خو پکې ځان سره ماسي کې نو دی په سکوټر باندې او کپړه پې کمه شوې ده اخره نو دی خو د آی براوز وروزو موزو سمولو والم پکې دي دننه لګیا دي دا پکې کالي دي او موږ به دلته راشو ګوره دهلی هایټس او تاسو ته اول د ټرین دا سیستم هم تاسو وینئ کیسې به وینئ ټولې تاسو ته به در ښکاري ښه شور هم دی او بس داسې به ته لګي چې لکه سړی په هندوستان کې ګرځي کاکا پکې چې کوم دی هلته کې مستي راغستې وه ګډېده وه تر انډیا ګانې لګولې وه کتابونه دي میله ده او نن ډېر ګرمه ورځ ده دلته کې او دلته کې واقع د ساړیانې تر ترې خیال دی بنګلادیش نه راغلی دی نو ماسي ته وګوره هلکه ترزویه ماسي له به دې مغستو جامو ته پکې ګوره ساړیانې دي پکې که نه وي آر اوپن ټیلرنګ او کمبلې ایرانی کمبلې هم پکې ملاویږي راشه که ته ودېږې او دا پکې د سرو زرو دکان دی وی رانه مه غواړه د سرو زرو پیزوان دا څه شی دی الانکار جیولر دی که دغه شان څه کیسه ده ته خو ماشاءالله د سور کوټ اچولی دی ماسیګانو ته وګورئ دې ته وړوکې هندوستان او وړوکې چې کم دی نو بنګلادیش هم ویل کېږي کالام جیولرز وینئ مخامخ کالو والا دي پکې حلال رستورانټ دی کلپیانې پکې بیا لې خرڅېږي وینئ ترې پرتې دي کلپیانې دا کلپیانې دي او شور شغرب هم دی پکې ماسي ده سلامونه نو خیال هم دی تماشا کوئ غواړه دا تاسو امریکا کې ګرځئ خو د امریکا کې وړوکې هندوستان او وړوکې بنګلادیش دی زیاتره کم خلک چې تاسو وینئ دا د هند یا د بنګلادیش سره تعلق ساتي یو وکیل خان دی چې پکې راغلی دی هغه پکې پښتو وایي نو په پښتو کې د درس درخوایم دا پکې غټ دکان دی د ګروسري دکان دی وینئ رشت هم پکې خیال دی یاله خیر لی ورولې راځئ ګرځوم هم ټول هم ګرځوم خو اول زما چې کوم دکان کې کار دی نو ما دې دغه کې دغه والا سره کار دی کوندان جیولر دی که څه شی دی کوندن جیولر چې دی دې له راځو اولو که نه د دې نه مونږ په دې سره کار دی راځئ روز دکان ته وګوره دا که نه په نه مونږ کوندن ته بیا واپس راځو اول اخوا ورځو دا پکې د جامو دکان دی ته به چې لکه خیراتي یې ورکوي خو خیراتي میراتي پکې هېڅ نشته ماسي ته هم خیال دی ماشاءالله نو دا پکې بل کوینز ډایمنډ جیولرز که نه بګوان صاحب هم پکې ناست دی او دلته پکې مختلفې کیسې دي نو ما ته خپل وړوکوالی را یاد کړی راځه چې کله وړوکی وم نو دلته راغلی وم دکانونو ته وګورئ لکه د کلي وطن په شان دکانونه دي پکې رویل ډیزاین پڼۍ پکې بیا لې میلاویږي لکه دومره غټې غټې خپې دي که نه ماسي باندې خو داسې خوله پرې راغلی روانه ده ګرځي تماشې دي دغه آرټیفیشل جیولرز والا دي که نه هغه مصنوعي سره زر چې دي کاکا څه خرڅي وینئ بنګلادیشي چې پکې لګیا دی او دی خو ته واقع دی خو چې مزې دي قسم دی ښه مونږ کونال جیولرز ته ځو هغه ځای ته اول هغې ته ورشو تاسو وایئ زه کالي اخلم خو کالي نه اخلم پوه شوئ کالي خرڅوم نو دې له راغلی یم خبره مې ورسره کړې ده تره سره به ملو دلته کې भैया की बहन को देख भैया को डिस्काउंट नहीं दे रही है ये कितने प्राइस का दिया $200 $190 में दूंगा ना आपको मेरी बहन कहाँ से ये कौन कहाँ इंडिया से आप बांग्लादेश से बांग्लादेश से मेरा बांग्लादेश खोर था है ना चल मैं ये रख के आता हूँ फिर पानी का ये आपको पैसे देती है अच्छा पैसे वाला और के
دا سرو زرو دکان دی تاسو ته وګورئ او دا دومره ښځې پکې په روزګار دي ټولې بنګالۍ دي او مالک یې انډین ده که نه ماسي چې کوم دی نو د انډیا ده زه تاسو ته هغه درښایم اورېږه هغه بنګلادیش والا ماسي دی درښایم انډیا والا هغه دننه تللی ده خیر دی نو دې خوا به راشو او تماشا کوي کیا نام ہے آپ کا اور یہ اسٹور کا نام کیا ہے کنال جیولر یہ کہاں پہ جیکسن ہے کوئی آئے گا تو آپ شمپا کا پوچھے شمپا میری بہن ہے یہاں بنگلہ دیش سے یہ دیکھ لیں یہ آپ دیکھ لیں دا وګورئ دا د انډیا نه راغلي سره دي او دې سرو پسې کولمبس امریکې ته راته او مالک یې راځي مالک یې دننه ده که نه مالک سره ملاوه خو تاسو بیا هغه ووینئ تاسو ته به هغه ښکاره شي اسٹور مالک میرا وغوښته آپ کا نام کیا ہے نام سونیا اور یہ شاپ کا کیا نام ہے آپ کا کنال جیولر کہاں پہ کنال جیولر یہ کہاں پہ جیکسن ہائٹ 74 اسٹریٹ پہ اگر کوئی آپ کے پاس آنا چاہے تو کیسے آئیں گے آپ اپنا ایڈریس کچھ بتائیں گے جی 3705 74 اسٹریٹ پہ ہے اور آپ کے پاس کیا کیا ملتا ہے جیولری ساری آئٹمس ہیں بچوں کی بڑوں کی شادی کے لیے اچھا بزرگوں کے لیے سب کے لیے ہے شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے اور کتنے عرصے سے آپ بزنس میں یہاں پہ ہم لوگ 30 ایئر پلس ہیں اچھا اور پرائسز کیسے مطلب ڈسکاؤنٹ آف کورس جو بیسٹ ہوگا کر دیں گے آپ کے لیے گولڈ کا پرائس ساری دنیا کو پتہ ہے کہاں جا رہا ہے اچھا چلسیے تھینک یو سو مچ سونیا تھینک یو ریلی اپریشیٹ تھینک یو دکان نه بوزو او دلته ګوره کاکا چې بار کم ناست دی که نه کاکا چې کم ناست دی نو کاکا ریموټ باندې دروازه کولاوي زرګرۍ دکان کې دا کیسه نو داسې به روزو اوس باره تھینک یو سر اچھا دې رش ته وګورئ زه تاسو داسې ګرځوم ګیر چاپېره م بوزم او دې ته وایي لوانیا او دا خلک بس ته ولاړ دي ترور لور هم بس ته ولاړه ده او دلته پکې کمبلې خرڅېږي باران هم را روان دی او زه دې خوا وګوره بنګړي هم پکې خرڅېږي که نه دا خلک چې څوک ځان له دغه نیسي ما شوګر لیول هم ډاون دی او ها دلته پکې کاکا لګیا دی جانمازونه خرڅوي که نه جانمازونه هم خرڅېږي او دا ورته وګوره بورکو کې ښه په امریکا کې خلک په بورکو کې او دا ټول چې کوم دی بنګلادیش نه راغلي له خیره سره دا ورته وګوره نو دې خوا پکې چې کوم دی نو بل د آرټیفیشل جیولري دکان دی او دې خوا پکې چې کوم دی دا کینډي شاپ دی تر زوی پکې ناست دی خیال ہے بابو که نه او پکې بنګړي دي دا وګورئ او سپی پکې بیلغه پي خلکو ته ګورئ تماشا هم کوئ او د امریکا نیویارک ایالت دا جیکسن هایټ دی درې د مونږ په 15 یا ګلې کیسې او د 4 یا کوسې سټریټ چې ورته ویل کېږي په انګریزي ژبه کې هغې ته مې الحمدلله وایه که نه بچه نو دا پکې بورکې خرڅېږي ماسي ته وګوره ماسي به دا څادر ته وکړی خلکو ته وګورئ داسې م راته وم ما ګاډی م دغلته ودرولی دی هغې راپسې میټر لګېدلی دی او چا موسیقۍ لګولې دي کاکا پکې وګوره دا پچې هم خرڅېږي یار که نه نه یو ډونټ بي سوري یو ګډ زه چې لړ شو واپس هغه ته ورشل ته یو کاکا شاز ډیلی که نه او دا سبزو ته وګورئ بهر پکې سبزۍ پرتې دي ماسته خرڅېږي بیکري ده پکې دا پکې بیکري ده کومه بیکه راجدانی بیکرز که نه او سبزو ته پکې وګورئ ادرکو ته پکې وګورئ ټماټرو ته پکې خیال بھیا که نه ایا ته بھائی موږ هغه زنانه وي زما خو ته زما ورور یې زما خپلو خویندو برخه ونه دا پکې همونه راغلي د میکسیکو نه دې خوا پکې چې کوم دی هندوانې او دننه دوکانونه سبزۍ دی چې زه واپس راځئ داسې ورته وشو نو بس دا مزې په ښار کې دي خلکو ته ګوره دومره نو ویډیو دله په هوا کې نه جوړوم چې دا ته اندازه وشي چې دلته چې کوم دی نو څه حساب سره خلک ژوند کوي او لکه د سره خو دا ظالم سوی دی که نه تر زوی سره دا د بنګلادیش نه لګیا د ګپې شپې هم روانې دي او د کلي ماحول هم دی او موسم هم دی له خیره سره تاسو ته به اندازه کېږي که نه خو پښتانه پکې نشته دی ټول پکې چې کوم دی اکثریت چې کوم دی د بنګالیانو دی او د هندوستان سره تعلق لرونکو خلکو دی او څه خرڅېږي لکه د کلي په شان دی ما یو شی اخیستو نو ما ته $300 ووي په 300 قسم دی په 200 مې ترې واخیستو او اوس هم راله ګران راکړی ما ته پته را یو سل اتیا باندې مې هم ترې اخیستی شو ما ته چې نه 280 کې به درکړو کاکا مونځ وکړو وینې لوټه هم ورسره پرته ده او 10 چا دام کوي وینې لکه ماسي لګیا تاریخ اسلام سره جګړه ده چا سره لګیا نمبر یې په تاریخ اسلام سیو کړو د چې بل طرف ته ور وړو ښه اوس که نه داسې به ور وړو ماسي ته وګورئ ماشاءالله داسې به ګرځو راګرځو ما هغه ملګري مې خپل پرېښودله بیګونه هم پکې خرڅېږي دا پکې ټي ډي بینک دی په جیب به لاس هم د جیب رانه څوکونه وي دا پکې څه خرڅېږي دا پرتګونه دي ښه ماشومانو لپاره دا اخلي کاکا ته وګوره نیم بنګلادیش دلته پروت دی دې ته زه کړو کې بنګلادیش دلته یو بلډینګ دی 50 چته دی 300 بنګالیانو په شریک اغسته دی دومره اتفاق دی ځان له ساخلي کباب اخلي که ساخلي هغه دا کې دی
کنه چاته پکې جیلې نه دو لګېدلې وه ای بری برسات مې پیلې نه دو سندره لګېدلې وه ګانا کنه زلوبې دا کومه بکري دا مهاراجا سویټس والا دي کنه او دا پکې څه خرڅېږي لکه پکوړې دي راشه کته دی لکه چولو چاټ دی کنه دا پکې څه دي لکه سور چرګ ته وګوره ته ډېر خیال اوه دا پکې بلې دغه ته رالو اپنا بازار فارمرز مارکیټ دی مخامخ دکان دی کنه او دې خوا پکې چې کوم دی نو څه خرڅېږي ترزوی لګیا دی ماسیلور خو داسې بد وکتله پښتو پوه شوه که څنګه چل دی که ما ژبه پرې خوږه ولګي پښتو هسې هم خوږه ده هلک به داسې بد ګوري که نه دغه څه خرڅېږي هغه منټ ښه جوسونه والا دي د جوسونو والا به لوړ شو موږ به ځان له جوس یا خونته راواخلو چې څه راواخلو داسې جاګو نه بس راځه ها نو بس جوسونه په توپ ولې خو ما ماسیلور لیدل غوښته چې ماسیلور ولې موږ ته بد وکتله خپه شو رانه کوه ماسی ته وګوره که نه ماشاءالله دا وګوره ما سوپر مارکیټ دی پکې او خامار هلکه دا څه شی دی خامار بری سمثینګ فرش میټ اور سمثینګ خامار یې لیکلی که څه یې لیکلی بینډو ته وګوره دا انډیا نه راغلی دی ښه راشه د انډیا بینډ په امریکا کې نو ماشاءالله ته ځي خو بنګلادیش نه نوې راوستې ده اوس یې ګرځي دلته جکسن هایټ کې ته وګوره دی جز مخلاص دی یو کوي د ټلیفون کې په امریکا کې هم لکه زمونږه نور پته ورته نشته چې خوا روزار ګرځي لکه زمونږه وګوره ماسي خو داسې ښکلې بندیا لګولې ده دا پکې بیکري ده دا بلې بیکري ده فرش بیکري اینډ سویټس که نه ها ماسي لګیا زوی له ټوپۍ اخلي یو پې مونځ دپاره منظره لپاره وله ټوپۍ اخلي بنګلادیش زینچینین کوزین دی پکې هغه دی خیال جناب ټیک ده که نه نو دې خوا چې دې بس خوا خو بیا پاټلې دي او کیسې دي او خلک را روان دي خو دا خلک وویني راشه تاسو به هم څه یاد ساتئ بیا په هغه طرف راتو شو نو زه بار په جیب لاس هم وم ما سره جیب کې پیسې دي یعنې په اول ځل نه کاکا زوی خو چې کم دی نه ته واقع دی دی چې لوړ شو زه وږی یم ما شوګر لیول ډاون شوی دی نو لاس خپې مې هم راپي صبر اخیستل هم غواړي د خوراکو داسې ورته وګوره تره ته راځئ هغه وګورئ ماماز رستورانټ والا دی پکې رستورانټ ته شي ماماز شي توش کوه موږ نو پاسې خوب دی او یخده هم کوکو هم یه جهان کوکو لګانې دې دي دې شته ته لکه سره باندې پرې نوزي پرانا کانټراکټر دی دا کوسي ته موزم دغه ډېر زیاته ګرانونه ده نو خبرې کو ما سي ته وګوره څنګه خپل ساړی چولې و سپی دي پیشوګان دي وګونه دي او پس یو څو بل څه سبزی دي تاسو ته ولاړ دی یار څه خپه نو دا پکې چې کم نه دا څوک دي ټرکونو والا دي دلته وختي چې کم نه ډېره ګڼه ګوڼه روانه وه بره پکې چې کم دی نو دا 37 سټریټ دی او ډایورسټي او پلاني داسې شی دی دا رستورانټ دی خلک لګیایي لکه ډابې غونته نه دي هغه شانتې خوراکونه دي موسیقي پکې بیا روانه سټیج هم پکې لګېدلی دی وګورئ ভিডিও কে রাখলে খোয়াখে পরেও খান্দাল সঞ্চার হয়েছে এবং এই বৈধ অর্থের জন্য আমরা যেই কাজগুলো উদ্যোগ নিয়েছি বাংলাদেশ থাকার জন্য আপনাদের রেমিটেন্স ফেয়ার 2025 আমি আপনাদের কাপড় دا ټول خلک د خپلوان ناس دي ماسي له تصویرونه جوړ کړل دي ګوره که څوک پرده کې الګ ماشاءالله دا کمیز د بنگلاديش نه راغلی ته سور دی یار کنه ماسي طریقې ټول خلک دا دلته ناس دي تماشې کوي کې چې دا څه شي دي ځان سره څه ګرځي مونږ به ونه وي سره راونه وي خیالم دي خلکو ته کورونه راغلي دي تاسو هم یاد ساتئ قسم دې تاسو هم وایئ چې موږ مزې وکړئ دا د اتحادي سمثینګ جانمازونه بیا خرڅېږي دا او کاکا دعا کوي وینئ کاکا موږ ته هم پکې دعا وکړه دی راځئ خیال هم دی که نه خلکو ته دا جکسن هایټ دی هول سیل فون کارډز 100 200 لټر پټر ماسي ته خیال دی ماسي ماشاءالله ها ګرمه ګرمي ده یار لکه د کلي د بازار په شان دی بنګلاديش ته دا غواړي ښه دا موږ په هندوستان او ورګه ماسي په تصویر کې ځان راولم وایي تصویر ولې وباسي ډېر لا یار دا څه ورکوي پانی پوري خرڅېږي څه خرڅېږي دلته هموسي دي زاړه شیزونه دي ماسي خورئ انجوی کې تاسو به هم یاد ساتئ ورکه خپل موبایل چک ما ته چا ټلیفون نه کړي که نه ټوپې پکې بېلې پرتې دي کاکا ولې داسې پروت دی کاکا باندې څه چل شوی دی خیر ملی وله ښکاره کړی ده نو دا څه کوي
کاکا طبیعت ګډوډ شوی بس لکه غوچل دی که نه دومره دی نه او بازار کې بیل ګرځي سوچ کوې الله دې راته خیر وکړي. نه نه خندان را پکار الله دې صحت ورکړي یار. خفه شوم پرې انګور د انګور نه دی لور ده ځکه ورسره ولاړه ده که نه انګور یې دومره تنګه نه چاڼي لور ده. کاکا زی ته وګوره بنګالي بابو بنګالي بابو خدای دې په جذبه کې ناست دی دې غواړه دا وګوره څادرونه خرڅېږي ټوپې دي په ګرمۍ کې ټوپې خرڅوي تره که نه دا وګوره ویښته والا کاکا هم روان دی ویښته سموي نه پکې لګیا دی پیس که نه بندې یې هم لګولې ده اصلي لور خو ځان له آیسکریم اخیستی بیا هم خفه ده ټولې خفه ترور لورو که نه دا پکې عطر والا دي ته وینې عطر خرڅېږي سردارجي ته وګوره دغه پکې نور دوکانونه دي داسې دي سلمان جیولرز والا دي او دته ترور لور ته وګوره خیال هم دی زه خپل ملګري ګورم زما ملګري کیا دی بابوجي ټیک ټاک ابوجي خو ناست دی خوشحاله دی او تماشه کوي بس زه راځه ګرځه راګرځه چې کوم دی تشې تماشې دي او دغه چې کوم دا کوم جیولر دی کالام جیولر والا دی دا خو مې ته وختي وښوده جامو ته وګورئ تاسو هیلپ وانټډ خلک ورته پکار دي چې کار ورسره وکړي کوم ځای سره یې تاسو ښه صحیح ده زه سمه به زه دلته کېم بره د ټرین ته ورخېږم او بره ځای ته بیا ځو ښه بس تاسو خپل څیزونه کوئ وګرځئ چکر ووهئ ما سره ملګري دي ملګرو ته مې وایي تاسو چکر ووهئ او مې زه دلته راځم مې چکر مکر ووهئ وګرځئ بس پکې بیل ګرځي ډېر نه کوئی نه نو پرابلم وګوره باجه هم پکې پرته دوپړۍ والا پکې بیل راغلي دي لکه باجه لکه ډنګو منه چا ده ډولک دی پکې که نه او ډولک والا ګورو ډولک والا کوم ځای کې دا چا دی پایني آپ کا از یورس Who's this? I think it's there. کسان هلته دي دا ډولکې خو دې بل باجه هم پرته هارمونیم وایي په ځمکه باندې خو ګونګې هم راوستی دی بس ته وګورئ بس کې هم ټول خلک خپل خپلوان ناست دي کله بابو نه باوجي راته داسې بد کتله داسې بره مخې جوم دا ته خیمه چې دا ووینئ بره ټرین ووینئ ریل ګاډي سیستم هم ووینئ دې خوا ټوله لویه دنیا کیسې روانې دي پرته غوا کې Excuse me, sir. Can I pass through? Sorry. او ته غوا کې دلته پکې څه خرڅېږي سموسې دي پکوړې دي روجې دي بریاني ده راځئ بره لاړ شئ بره چې کم دی نو پکې ریل ګاډي ځي راځي دنیا بیزي ساتلې ده دنیا بیزي ده ګړزارې باورې ریل راغی دا میټرو ده میټرو نه سوري سبوی ده نن چې کم دی نو ټریل ګاډی دی هلته چې ورشو د دې نه لاندې اوس وګورئ ښکاري ده کیسه ترڅ خو داسې رامنډه کړه مې که مونږ پسې راغی هلته چې ورړېږي نو پیسې به ورکوې اوس مونږ پیسې نه شو ورکولی نو دا ټول چې کوم دی نو خلک په دې ځای ور انټر کېږي او په دغه طرف روځي دا ریل ګاډي کې سره ټوله هغه زه به ته وښیم څنګه چلی تر زویه دلته خلک پاسونه اخلي بره ریل ګاډی دی هغه پولیس ماما ولاړ دی نو په غلا هم نه شي وړی دا 74 سټریټ دی روزویلټ ایونیو ماسي روانه ده ماسي ځان سودا واخیسته خفه ده یار ترور مې خفه وه ترور ولې خفه کېږي پون ریپیر داسې خرڅوي دغه ترور یاره بس اخر سړی خفه شي یار دغه یو سړی خواسې ناست دی او داسې خرڅېږي دلته کې بس مړه دغه سیخ کبابونه دي او دغه کیسې دي ته وګورئ څومره رش دی پکې پان هم میلاویږي ریل ګاډی بل راغی ریل ګاډی ځي او ریل ګاډی راځي مونږ به روټۍ بل ځای کې سموسو ته وګورئ پکوړې دي سمې زړې دي او سیخ کباب دي چرګ دی او نمکواري دي چپس دی چرګ دی خپې ته وګوره چرګ دومره او د پیش خپله پتون راته ښکاري رش دی پکې ځای چې ځو راځئ اوس خلک خوراکونه کوي روانې خولې وخي داسې نه چې بده خبره ده که نه مطلب دا سړي ځان ته پام نه چې کله خوراک کوي وږي که نه نه غواړو چې څوک د چا وګورئ کاکا له نکریزې لګولي ماسي لګیا ده ایکسکیوز میم نه ماسي لګیا ده او کاکا له ویښته سموي تماشه وکړئ تاسو ترور درته ښکاري مشین وي سر یې تړلی دی مړه دا مزې په ښار کې دي تاسو به مو وایئ چې مونږ څه کوو ماسي درځم زه ما ته ګوري که ته ویښته سمې زما ویښته هم لوی شوي زما ویښته ورته لوی ښکاري مونږ ویښته نه سمو نو بس دا علاقه ده ټول پکې ګرځئ راګرځئ چکر یې وهئ چیزونه به ته ښکاري نو بس هم د دې سره به زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازه ځکه چې ماښام شو مونږ به ګر ماښام لمونځ هم وکړو روټۍ مو خوړه او دا خبره
شوم ګرځي دوی خو پکې بنگالیانو کنسرت روان دی راشه کته دیګه او بس دغه تروړیانی دغه ماسیګانی دي او دغه چې کم نه انټیانی دي دغه کمتري دي او دغه کمتر مطلب وهل وته پیجن چې وته غوړه سنت ته بل څه یادي نو هم د دې سره به وکیل خاندان واخل میجات دا چې چرته هم یې بریالي اوسه خوشاله اوسه ژوندۍ اوسه ګړندۍ اوسه په خپل خرچه باندې او جیکسن هایټ او بیا چې کم نه اندازې پکې خامخا په ګوګلی ماما کې تاسو وګوره نو تاسو ته ډېر څه معلومات ترلاسه شي دلوي الله پامان